سړی چې کله چاته د دین خبره کوي د بیکاره کار سره راګرځي، اولنی شرط دا دی په عامه مجمع او د عامو انسانانو په مخ کې به چاته قطعا نه وایي، او په داسې شکل به نه ورته وایي چې د ده مقصد دا چې هغې ذلیله کړي یا هغې سپک کړي یا هغې خوار کړي یا هغې بې عزته کړي. او دریم په داسې شکل به نه ورته وایي چې هغې په دې خپل زړه کې د ځان سپکوالی د ځان بې عزتي محسوسه کړي، په داسې شکل به نه ورته وایي، بلکې په کم شکل یو به په تنهایي کې هغه سړی ځان له رابولي چې دی دواړه سره یې کړي، او دویم به په ډېره همدردي او په ډېر شفقت او په ډېر محبت باندې ورته وایي، او دریم چې کومه طریقه د وعظ او د نصیحت د ده په دماغ کې ورغلې ده چې دغه زما دا خبره به پر دې سړي باندې ډېره مؤثره وي. کله د پلار و نیکه حالات ور یادول چې ته د چا زوی یې، ته د چا لمسی یې، او کله د مسلمانانو د اجتماعي حالاتو فکر په دماغ کې ورکول، او کله د مسلمانانو د ذمہواری احساس ورکول، نو په دې شکل باندې هغې ته خبره کول چې کله په دمدردۍ په شکل باندې خبره ورته وسي، بیا به د هغه سړي په زړه کې خبره یقیني کښېني. کله کله بعضې خلک به دا ووایي چې یاره په دغه همدردي او په دومره نرمه لهجه چې ته ورته وکړې نو خو مني یې نه د هغه په دماغ کې راځي، نه هغه مني، نه دا خبره ته غوږ نیسي. زه دا وایم دا منلو نه منل دا زما خبره نه ده، دا ستا ذمواري نه ده. د دې سړي خبره منلو نه منل دا د الله تعالی د طرفه ذمواري ده، چې کم څوک چاته د دین او د وعظ خبره کوي دا څه د اسمانه راشوه سوې فرشته نه ده چې کم چاته دی خبره کوي هغه خبره به خامخا هغه کوي، په خبره به خامخا هغه سړی عمل کوي، او در هغې خبره به خامخا هغه سړی نه تېرېږي. داسې نه ده، بلکې د هر سړي خپله ذمواري ده د دین خبره کول او حق خبره کول، په حق طریقه باندې کول، او فصفا نیت باندې کول چې نیت به د اصلاح، چې کله خبرم حقی او خبر طریقه هم حقی او نیت دې هم په هغې کې اصلاح د مسلمانې، بیا خو الله تعالی په هغې خبره کې ضرور اثر اچي. او زه دا وایم اثر دې نه کې واچي، هغه سړی دې عمل نه په وکړي، لیکن الله تعالی چې زما پر ذمه باندې کومه ذمواري ګرځولې وله، زه د خپلې ذموارۍ څخه فارغه شوم، هغه ذمواري ما د خپل طرفه ادا کړه، او د قیامت په میدان کې زه د الله تعالی په حضور کې مسؤله نه بلل کېږم. بلکې زه دا وایم چې کوم سړی په ګناه اخته دی د هغې مثال داسې دی لکه بیمار او ناجوړه. ډاکټر له چې طبیب له چې کله ناجوړه سړی راسي، نو هغې چې کله پوښتنه ځینې وکړي هغه په ناجوړي باندې اخته دی، نو طبیب قطعا هغې ته غصه نه کوي چې ته ولې په ناجوړي باندې اخته یې، هغې ته تیزه خبره نه کوي چې ته ولې په ناجوړي باندې اخته یې، بلکې په ډېره مینه او په ډېر محبت باندې هغه فوکوي، هغې ته علاج ورښیي او هغې ته د فریض طریقه ورښیي، هغې د کوشش دا چې دغه سړی د دې بیمارۍ څخه په کوم شکل باندې خلاص، چې کم سړی په معاشره کې په ګناه باندې اخته دی د هغې مثال د ناجوړه دی، او چې کم سړی د کوشش دا کوي چې دا سړی د دې ګناه سره وګرځي د هغې مثال د طبیب او د ډاکټر دی. لکه طبیب او ډاکټر چې خپل بیماره ته غصه نه کوي، همدردي او شفقت یې د هغې په دماغ کې، دغه رقم چې کم سړی چاته د دین خبره کوي او یو سړی په ګناه باندې اخته وویني، نو د هغې دپاره هم دا مناسب نه وي چې هغې ته یا سخته لهجه وکړي، یا هغې ته د نفرت خبره وکړي، یا هغې ته داسې تیزه خبره وکړي چې د هغې زړه ور ودردوي، بلکې د مینې، د محبت، د شفقت په خاطر د هغې ورګرځول وکړي.